سلامونه دوستانو، نن به زه تاسو ته وښایم چې څنګه د چټ جي پي ټي په مرسته سره موږ د یوټیوب تمنیل جوړولی شو. که تاسو هم غواړئ چې خپل چینل مخکې بوځئ نو دا ویډیو تر پایه وګورئ. ټول معلومات در سره شریکوم چې څنګه موږ د چټ جي پي ټي په مدد سره یوټیوب تمنیل جوړولی شو په پښتو کې. صحیح شو؟ دلته به راشو موبایل سکرین ته، چټ جي پي ټي باندې کوسی شو. دلته زه چټ جي پي ټي ته لیکم چې give me idea. دا ته ما په انګریزي کې ولیکل، دا زه کټ کوم ستاسو د اسانۍ دپاره یې ورته په اردو کې لیکم، په رومن اردو کې. صحیح شوه؟ په اردو کې ورته زه لیکم مجھے आइडिया दो थंबनेल के बारे में ताकि मैं एक यूट्यूब थंबनेल बनाऊँ. صحیح شوه؟ دا ورته ما په رومن اردو کې ولیکل. دلته ورته زه لاندې لیکم چې ارن آن یوټیوب، د دې په باره کې زه لکه تمنیل جوړوم. صحیح شوه؟ دلته به تاسو ښه په واضحه دغه کې ولیکئ. زه ورته ولیکم چې په ان پښتو کې یوټیوب اټومیشن، دا به هم پکې راولي. د چینل نوم دی ټیکنالوجي اینډ سکلز. بس ما پې کلیک وکړو، دا به ماته اوس د تمنیل ټوله آیډیا راکړي. صحیح شوه؟ دلته زه د تمنیل آیډیا دغه کوم، د دې ځای نه سلیکټ کوم. صحیح شوه که نه؟ دا دی ما سلیکټ کړه، دا د دې ځای نه کاپي کوم، چې کاپي کړم زه تاسو نوره طریقه در ښایم. ګوره ما د دې ځای نه دا کاپي کړو. صحیح شو؟ دا زه د دې ځای نه کاپي کوم، کاپي شو. صحیح شوه؟ د چټ جي پي ټي به اوس لرې کړو بېرته، بیا به چټ جي پي ټي ته راشو. صحیح شوه که نه؟ دلته ورته زه لیکم میک ا پروفیشنل تمنیل. صحیح شو؟ یوټیوب تمنیل. بس اوس به دلته دغه وکړم، دغه به پکې پیسټ کړم. صحیح شوه؟ دا به پسې باندې کړم بیکټ. دلته ورته زه لاندې لیکم چې منشن مای پکچر. تاسو د پلس نشان باندې دا وکړئ، ما سابورایټ شوی دی، ډېر دغه مې پسې کړی. تاسو دلته خپل پکچر سلیکټ کولی شئ. دا دی موږ ته پکچر دغه کړو. صحیح شوه؟ څومره مزیدار پکچر یې موږ ته تمنیل یې برابر کړو. خو دا ویډیو مو خوښه شوې وي، ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ.